حدیث نمبر 3 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یو ارشاد نقل کړی دی یا چې هر هغه لمین چې پاکه سوره فاتحه نو ویل شي دا سلمیز بالکل نامکمل دی، دا سلمیز ناقص دی. ها کچره یو داسې مقتدی وي چې په امام سے چټه ویلوړوي، امام هوي مقتدی هوي، بیا د مقتدی د پورا سوره فاتحه ویل دا جایز نه دی، بغیر به سوره فاتحه نه د تلمیز مکملیږي، د تلمیز صحیح کیږي. نو دغه روایت مطلب دا دی چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا خبره ثابتوي چې د مقتدی د پورا قرات بالکل جایز نه دی. ها کچره منفرد وي ځون تلمیز کو یا امام دی یغه د پورا سوره فاتحه مقتد نور قران کریم تلاوت دا ضروری دی، خو د مقتدی د پورا چې په امام سے چټه ویلوي د یغه د پورا سوره فاتحه ویل بالکل گنجائش نشته، بلکې د امام قرات د مقتدی د قرات پورا بالکل کافی دی. ادغه حوالہ دو کتاب القرات للبیهقی صفحہ نمبر 194-195. نو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت چې کله نقل شه بیا د باطل د عادت ته چې هغه اعتراض خمخا کو. دغه حدیث په د حدیث کې د حدیث په سند کې داسې خبره دي ته نشو ملاو چې د اعتراض په کړی وای. نو د په اخري کې یو راوی د خالد الطحان په دا باندې اعتراض وکړ یا چې دا کیم حدیث کې الفاظ ذکر شوی دي الا صلاۃ خلف امام، دا الفاظ په حدیث کې نشته، بلکې دا خالد الطحان دا خپل ذکر کړی دي د خطوی د واجنا د غلطی د واجنا دا د خپل ذکر کړی دي، په حدیث کې د الفاظ نشته. نو د داوی چې لہذا دغه واجنا دا حدیث قابل حجت نه دی، دغه ذکر کوله هیڅ ضرورت نشته. مطلب دا دی چې دا خالد الطحان دا یو معمولی راوی دی، د مطلب دا چې معمولی راوی دی، لہذا دغه چې کیما اضافه کړی دا شاذ دو، بل دا سراوی موجود نشته چې یغ دغه الفاظ اضافه کړی وي دنه بغیر، صرف دا یو راوی دی چې په حدیث کې اضافه کړی دو، بل دا سراوی موجود نشته. دغه دوا جوابونه دي. یو جواب دا دی چې خالد الطحان د معمولی انسان نو، دا د صحیح ستا چې کیم په دور حدیث کې په آخري درجه کې کیم کتابینه ورته وی، په هغه ټول کتابینه کې دا موجود دی خالد الطحان. نو دا د صحیح ستا راوی دی، څه عام انسان نه دی، څه کمزور انسان نه دی، او په دغه په ثقاحت باندې اجماع دو چې دغه ثقه راوی دی. او ثقه راوی چې کله داسې زیاتای بیان کو دا د ثقه زیاتولای دی، دا تشاذ نشي ویل کېدا. او ثقه زیاتولای دا باندې میز څو حواله مخکې ترې کړی وي، صحیح بخاری کې څو حواله موجود دي چې داسې ثقات هغه ثقاحت وي او د عدالت بیان شوی وي او خلک هغه شګړلای وي، نو داسې ثقه راوي زیاتولای د قابل حجت ته په دا باندې هیڅ اعتراض کول ضرورت نشته. نو دای دا وی چې خالد الطحان دغه الفاظ چې کیم نقل کړي دي دا الفاظ د خپل نقل کړي دي، بل چا نه دي نقل کړي. میج ورته چې هغه ځون ته خبره ده، بل چا هم نقل کړي د الفاظ، خو بل خبره ده چې خالد الطحان دا ثقه راوی دی، د ثقه راوی زیاتول چې کیم دی دا بالکل قابل حجت دی، په دا باندې د اعتراض کول ضرورت نشته. دا حواله موجوده ده تقریب التهذیب لابن حجر صفحه نمبر 224 رقم الحدیث 1647. دوم جواب حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا کیم مرفوع حدیث چې دی الا صلاۃ خلف امام، دا په څو مرفوع موقوف شواهد باندې دا موجود دی په ډېر کتابینه کې. دا سه امام ابن قدامه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت وروړی دی او دغه موجود دی، او دغه سه حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ هم منقول دی، مرفوع منقول دی، موقوف منقول دی. موت امام مالک صفحه نمبر 66 او دا سه موت امام محمد صفحه نمبر 95. دغه نه د معلومیږي چې خالد الطحان دغه کیم زوتای نقل کړی دی، دا صرف د ګوښای نه دی، بلکې نور راویونه داسې شته په نور سند باندې داسې دغه روایت نقل شوی دی چې پاکه دغه اضافه شته. او دومره خبره کچره اضافه نقل کړي وي، نور راویون موجود نه وي یا په نور سند سره دغه روایت نه وی غلی،
نو خالد الطحان داسې راوي دی چې په صحیح ستا کې موجود دی او دا ثقه راوي دی او د ثقه راوي زیاتوالی چې دی دا بالکل قابل قبول دی په دا باندې د اعتراض کړل ضرورت نشته. حدیث نمبر 4 ترک قرات خلف الامام مسله شری وا چې مقتدی د پورا په امام سے قرات دا جایز نه دی. ایغه متعلق څلورم حدیث تر بیانو. عن جابر بن عبد الله ان رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر. یورد حدیث خلاصہ وروي حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ دا خبره بیانوي چې نبی علیه الصلاه والسلام یوره د مزدګار یا د مشپشین مینځ په جامه سره ورکوه قرات سرن کو په پټه باندې خو یو کس مقتدی داسې و چې یو په زوټه په امام سے قرات بیا یو کس دای منه کو ورته ویل چې ته قرات په امام سے ما کا اشاره ورته وکړه څنګه وی دای غصه شو ویل چې اتنهانی ان اقرا خلف النبي صلی الله علیه وسلم په نبی علیه الصلاه والسلام سے د قرات نه ممنه کوي ته دا غوړي چې زه قرات نه وکړم په امام سے او دا خبره دغه سه جاری و چې نبی علیه الصلاه والسلام دا ټوله خبره مکمله ورویده. موزنه بعد نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل من صلى خلف امام فان قراءه الامام له قراءه چې کوم یو سړی په امام سره قرات کو د امام قرات د پوره کافی دی ځون ته د پوره د قرات کړل ضرورت نشته. مسند ابي حنيفه بروايه القاضي ابو يوسف صفحه نمبر 23 رقم الحديث 113. جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ دا خبره بیانوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث د بیانول مقصد دا دی چې کله یو سړی په امام سے تلاوت کو د یغ د پوره دا جایز نه دی ځکه چې یو کس مقتدی وي او یو امام دی امام قرات ته مقتدی د پوره دا کافی دی چې کله امام قرات کو بس مقتدی د پوره دا جایز نه دی د قرات کو الحمد و یا ورسته سورت وي سوره فاتحه ولل دا جایز نه دی او ورسته سورت دوه نه وي د امام د پوره بس امام چې یو قرات کو دا د مقتدی د پوره کافی دی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث نه دا خبره ثابتوي. د حدیث الفاظ په ځین کې شنوي. عن جابر بن عبد الله أن رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر قال نبي عليه الصلاة والسلام قرآن ويا قال دغرنگ صحابي هم سويا فأومأ إليه رجل فنهاه فأبى فلما انصرف قال أتنهاني أن أقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا دا خبره مخکې دغه سرهونه و حتی سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پر چې نبی علیه الصلاه والسلام اواز ورود فقال النبي صلی الله علیه وسلم من صلى خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة چې د امام قرات د مقتدی د پوره کفی د مقتدی د پوره ځون ته قرات کړل ضرورت نشته. حواله مې درته بیان کړی مسند ابي حنیفه بروایت القاضي ابو يوسف. په دا باندې زیواد وی خبره درته بیانوم چې کیم د اعتراض کو په اعتراض نه مخته د دوه خبره په ځین کې شنه وي چې امت مسلمه کې جانشین پیغمبر ولقب دا اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ملو شوی دی او د غرنګ امیر المؤمنین ولقب دا په امت مسلمه کې اول عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ملو شوی دی او حبر الامه لقب دا اول ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته ملو شوی دی او د غرنګ قاضی القضات چیف جسټس د قاضی ولقب دغه اول قاضی ابو یوسف رحمه الله تعالی شوی. نو خلاصای دادو چې جانشین پیغمبر اول لقب ابو بکر صدیق ته امیر المؤمنین اول لقب عمر فاروق ته او حبر الامه اول لقب دغه عبد الله بن عباس ته او قاضی القضات چیف جسټس اول لقب قاضی ابو یوسف رحمه الله تعالی شوی. قاضی ابو یوسف دا عام انسان نو د خبره کې د یو خبره ډیره زیاته مشهوره ده. یوارزه امام ابو حنیفه رحمه الله ته والمنر مفسرین فقها غټ علما ورته راغلل. امام صاحب ته بیانوي چې دا د تو د مدرسې مخته یا تو د کمرې مخته درسګاه مخته دا هوټل خو خلته چای ورکوي شوده ورکوي نو میشته یو ترموس چای یا شودر وغوړه. امام صاحب ژغ وروکه یا هوټل مالک ته چې د مول مانه ته یو چایناک شودر وره چې کله هغه شودر ولا ځل خپل شاګرد په لوس باندې
د شاګرد واړی کژن کایو دغه د پیولې ته شوده ور چاول امام صاحب ته قتل امام صاحب د کیفیت ته حالات وکتل سوچ وکړه چې د ژوندکی د پوره خو د مزدورا مناسب نه دو د ژوندکی د پوره پچار دو چې د سبق وي ځکه چې د مخ ته وکتل امام صاحب فورا په دا خبره باندې پوه شو چې د ژوندکی څه کمالات شته ورته ولل چې د ژوندکی ته ولل چې تمنډه کا لوړ شه د پیولې د پوره د چاینک د پوره ترموس د پوره بیا روش چې کله بیا راغی امام صاحب ورته چې تو نوم سره د ورته چې د مونم یعقوب دی د پلور نوم ابراهیم او د څو وخت مخ وفات شه د ورته چارت شه کې یا ژوندکی ورته چې مور مې د غوټل ول سره لګولای ما د مت د هفته د جمعرات پر ځبند کورته چټیر کوي ز یو درهم کورته ورما ز یو د مور دو بس په دایوا درهم باندې میج مکمله هفته تروي امام صاحب ورته ول چې تو ته یو درهم درکوي ته دا نه د خوښه چې د مو سره سبق یا مزدورا پرېږده سبق هته ویا او درهم د یو په ځای باندې 2 درهم درکاو ژوندکی ورته چې دا نشه خبره ژوندکی مزدورا پرېښ ولا د وټل ولا او د امام صاحب سره سبق زده کوو وخت تیرېده جمعرات تر زروغله دغه ژوندکی 2 درهم کورته یوړل په کور کې مور ته 2 درهم چې کلا ورکړل مور ورته 2 درهم د څنګه وروړل مخته خو د 1 درهم وروړ تنخواه د جوتای شو لکه څه وجدو د ورته چې د مو ته استوز راسکل صاحب باندې مور ورته رغله د غوټل شکریا ادا کړه مور ته پته نه و چې استوز نه مراد امام صاحب دی غوټل ولته ورغله غوټل شکریا ادا کړه چې د یتیم ژوند کې خیال وسته پیسې د ورته جوتای کړل الله د تو ته جزای خیر درکو د ورته چې اے موره دا غژنکای د مو سره مزیران نه کو بلکې دا د یغ ملو سره سبق وي د یغ ملو نه سبق وي مور یې غصه شوله فورا امام صاحب ته راغله په جګړه شوله غصه ورته وکړه چې دا ژوندکی زندگی تباہ کوي وخت تباہ کوي شاک شلې چارې کړل د هوټل سره تو ویلې دغه ستر بدل ک ویلې عقیده ور خرپاوي ویلې ژوندکای خرپاوي مور یې ژوندکای ونی پولیس په بیا دوباره د هوټل سره ولاګو ورته چې یو درام ورکوا کور تر لږه کافي دی ژوندکی بیا د هوټل سره چار کړل یوارز بیا د امام صاحب المنور وغل بیا د ژوندکی شودر ورته امام صاحب ته ولمنه ته شوده چوي امام صاحب ورته چې داس وکا ته نه دوه خوښه چې زه تو ته محکمه 2 درهم درکولې 2 درهم په ځیبونه تو ته 15 درهم درکو د مو سره سبق وي ژوندکی ورته چې بالکل مې خوښه دو ځکه چې ول یو درهم ملاوي جیل ته 15 درهم ملاوي ژوندکی دغه امام صاحب نه سبق شریک سبق وي دغه د پر چې جمعرات پر وکلا کورته ته امام صاحب 15 درهم ورکړل مور بیا ورته چې 15 درهم د بیا کې مار ورته ورته چې یغ ملور اس چې مخکې 2 درهم ورکول مور خو د کور نه غوسه وا مور ورته راغله امام صاحب سره په جګړه باندې شوله په دا ګرونه کې رواني وو امام صاحب ته ویل چې توس خو عالمون یې ملګون یې چې خبره ده باندې مشوره ده چې توس خو نن خاروق منده کې سبو ده کې مخوري دا خو د هوټل سره لګیاو کنه همیشه خه تنخواه جاری وي دا چې تو زون دار اوس نه تو سره ملاو د 15 درهم ورکوي سبو د تشکو بهر غصه یو ډیره سخته غصه وا امام صاحب ورته چې غصه پرېږده د ژوندکای د مو سره ال تکشنه وا سبق ته وی زو 15 درهم ورکوه یو وخت داسې روشي چې دته هغه غذا هغه خوراکه ورته ملاوي چې هغه خوراکه او بدشاهون ته نه ملاوي موري ورته چلو سیر موري روزي شولا د ژوندکی د امام صاحب نه سبق وی یو وخت روغی چې نن سبو ها د قاضي القضات قاضي ابو یوسف په نوم سره په دغه دنیا کې مشهور دی ادنا قاضي ابو یوسف جوړ امام ابو یوسف رحمه الله زنه جوړ الله دته یو غټ منصب ورک یو غټ مقام ورک قاضي جوړ شه هارون رشید په دور کې د قاضي لګیدل دغه بادشاہ دته خوراکار ولا جلا بادوم پیستا کاجو اخروټ دا شاینه ټول ارشه ورته ولا جل او ورته ویل چې داغه شاینه د حکومت طرفانه میشته په هفته کې یو ملاویږي تو روزانه ملاویږي څومره غټه خبره ده امام ابو یوسف رحمه الله د ذکر فرمایل چې رحمه الله علی ابي حنیفه الله تعالی د مو په یسوس باندې رحم وکړو کچیر داینن ژوندای وای د دوسترګ سره شوی وای زکه چې یو وخت داسې و چې د مو مور د سره په جګړه و او مور ته مې ولدا
چې دا د مو سره پرېږده زه په یو وخت داس وړي کوم چې دته الله تعالی د یغزي نه رزق ورکوي چې خدای خپل هم ورته پریشان وي او هغه رزق او بادشاہون ته یور ملاويږي دته په رافتا کې ملاويږي خلکو یغ رزق ته پریشان وي په سوچ کوي دته الله تعالی رزق د یغزي نه ورکوي چې د په سوچ وهم ګمان کو نه وي نو هارون رشید چې کیم دغه حکومت وو دا ډېر غټ حکومت و سلطنت و دا براکه مشهور دي چې دا حکومت و دمره علاقہ باندې و چې پاکل مسترګه دی بدل هنه ځکه چې هغه د چې کیم حکومت و هغه د بغداد او د مراکش نه ونڅه د رشیا او د روس پر دا د حکومت بیا امام صاحب چې د کیمه خبره بیان کړې دو چې الله تعالی دته د یزین رزق ورکوي چې خلکو د خلک په وهم ګمان کو نه وي امام صاحب دا خبره ځکه وکړه چې امام صاحب نه پیغمبر و نه صحابي او بلکې صحابه کرام شاګرد وو امام صاحب مخته یو حدیث تیر شوی دی حدیث دا دی من تفقه فی دین الله کفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب چې کوم یو کس داسې وي چې یغته په فقہ کې مهارت حاصل شي علوم فقہ کې ماهر جوړ شي بیا الله تعالی یغته رزق د داسې ځینې ورکوي چې د په وهم او ګمان کو نه وي نو دا امام ابو یوسف رحمه الله و چې دته په فقہ کې دمره مهارت حاصل شوی و چې الله پاک دته رزق د داسې ځینې ورکوي چې بادشاہ ته یور ملاوي دته په روزانه ملاوي دته په هر هفته کې وره ملاوي نو امام صاحب دا خبره بیان کړه نو وس میږي اصل اعتراض ته دا حدیث چې کیم سند دی په دا کې د امام صاحب نوم هشته د قاضي ابو یوسف نوم هشته د چا جرأت نشته چې په امام صاحب باندې اعتراض وکړي په چا کې دمره جرأت نشته په اهل حدیث کې دمره جرأت نشته چې هغه قاضي ابو یوسف باندې اعتراض وکړي اعتراض نه و خو بهر بیا دره اعتراض سره جوړ کړي چې یو اعتراض نه جوړېدای شي اعتراض یې جوړ اعتراض دا بیانوي چې دا کیم روایت نقل شوی دی دا روایت موصول نه دی بلکې دا روایت مرسل دی مرسل مطلب دا دی چې د صحابي واسطه په یو دوه روایت کې بالکل شته نه د صحابي واسطه نه شته مرسل روایت دی خو امام صاحب دا غ روایت موصولا ذکر کړی دی لکه دا غلطه خبره دا خبره بیانوي نو کسي دغه جوابات چې کوم دی غزه خلاصه درته بیانوم دا روایت دوه ور نقل شوی دی یوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دغه روایت نقل شوی دی د حدیث په لحاظ باندې سند چې کله روایت نقل شه د یو مکمل سند ذکر کول ضرورت شته او یوره دغه روایت نقل شوی دی د فتوی په ذریعہ باندې چې دا فتوا دو او په فتوا کې د سند ذکر کول بالکل ضرورت نشته چې په کیمځي کې دغه روایت نقل شوی دی د سند سره موصولا ذکر شوی دی بیا میش دا وی چې په هغه کې صحابي واسطه شته میش دا وی چې دا حدیث دی او حدیث بیانول کې د سند ضرورت شته او چې په کیمځي کې د صحابي واسطه نشته مرسل ذکر کړی دی میش دا وی چې دغه فتوا دو په فتوا کې د سند ذکر کول ضرورت نشته لہذا دغه اعتراض کړ چې امام صاحب دغه موصولا ذکر کړی دی حالانکه روایت خو مرسل دی دا غلطه خبره ده نو میش دغه خلک دا خبره بالکل تسلیموي نه دا روایت کا موصولا ذکر شوی دی سند و ذکر کوي ځکه چې حدیث دی کچیر مرسل ذکر شوی میش وی چې دغه فتوا دو په دا کې د سند ذکر کول ضرورت نشته اوله خبره خدا شو دومره خبره ده چې داغه روایت صرف امام صاحب غوښه نه ذکر کړی بلکې غیر مقلدین څو نمونه ذکر کړی دي یو سفیان دا یو جریر دا یو شریک دی چې دغه نه دا روایت نقل شوی دی خو دغه دا روایت مرسل ذکر کړی دی پاکه د صحابي تذکرہ نشته نو میش د ته داسې روایت ثابتوي چې پاغه کې دغه جریر شریک سفیان دغه ذکر کړی دی خو د دې پر روایت کې د صحابي تذکرہ شته روایت ته په یو نظر وکړه خبره خرابېږي که په دوه نظر ورته وکړي بیا خبره جوړیږي نو دا د میژ د جواب خلاصه وا بهرال اعتراض او جواب چې کوم دی یغه ته میژ په تفصیل سره درته بیانوي اعتراض دی دا کو چې دا روایت موصولا نه دی بلکې دا مرسل دی دغه وجنه نور محدثین مثلا جریر سفیان او شریک
دغه نه دا روایت مرسل ذکر شوی دی موصولا نه دی ذکر شوی صرف یو امام صاحب دی چې دغه روایت موصولا ذکر کړی دی دغه د جواب خلاصه ده چې امام سفیان ثوری او دغه سي امام شریک دغه ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متابعت حاصل ده لکه څنګه چې امام صاحب دا روایت نقل کړی دی پاک د صحابي واسطه شته دا سه دغه دا نقل کړی پاک د صحابي واسطه شته اتحاف الخير المهر للبوصيري جلد نمبر 2 صفحه نمبر 216 حدیث نمبر 1832 دا فرمایي انبانا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر صحابي رغي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءه الامام له قراءه په دغه کې صحابي واسطه راغله نو دا داسې روایت دی چې کیم راویون د تذکرہ کو چې دغه راویون دا روایت مرسل ذکر کړی دی میج هغه راویون ورته ذکر کوي چې یغه راویون نه د حدیث نقل شوی دی خو هغه هم موصولا نه لہذا اعتراض کړل هیڅ ضرورت نشته دومره خبره امام صاحب چې کیم روایت نقل کړی دی دا موصولا دی امام بیهقی رحمت الله علیه دا خبره بیانوي هذا حديث رواه جماعه من اصحاب ابي حنيفه رحمه الله موصولا لهذا اعتراض کړل هیڅ ضرورت نشته